نننی وخت ټول نه غټ ضرورت د پښتون ګلوبل ډایسپورا هغه دا دی چې بهرمیش پښتانه چې څومره هم دي چې په دې خپله خطه باندې ځان پوه کړي، په دې خطه کې چې دا کوم جعلي جنګ روان دی په دغې باندې ځان پوه کړي او بیا په بین الاقوامي فورمونو باندې بین الاقوامي نور ارګنایزیشن یا تنظیمونو سره هغو سره کار وکړي او د خپل کیس مخ په وړاندې ویسي، ځکه چې پښتانه خپل ریاست نه لري. مونږ که ځان انټروډوس کوو نو یا پاکستان وایو یا مطلب چې د افغانستان څه حصو کې مونږ خبره کوو، نو زموږ خپل ریاست نشته. په دغه وجه باندې چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو زمونږ مطلب دا دی چې د بهر دنیا سوچ صرف د پاکستان د حده پورې دغه کېږي. زمونږ په خطه باندې چې کوم جنګ راته پلی شوی دی، څومره خلک مړه شو، په دې باندې پکار ده چې موږ د نوره دنیا پوه کړو او د دې نورې دنیا سره په دې باندې کار وکړو، د هیومن رایټس ارګنایزیشن سره کار وکړو، نور چې څومره د بشري حقوقو تنظیمونه دي د بشري حقوقو خبره کوي چې د هغو سره کار وکړو په دې باندې، ځکه چې موږ د هغه ګراوند خلک یو، د هغه خطې خلک یو، د هغه خاورې بچي یو. موږ ډېر پوه یو د نورو خلکو نه، کم بهر کم خلک چې دی، کم د هغو نظر چې دی د هغې نه. نو دا ډېره زیاته ضروري خبره ده نن چې دلته کومه غونډه روانه ده، کم سکالرز چې ناست دي، کم برین سټارمنګ چې روان دی، نو هم په دې باندې روان دی چې یاره مطلب دا دی په څه طریقه باندې موږ د پښتانه موبلایز کړو او دوی مخې ته راولو او چې د دې خپلې خطې او د هلته چې زموږ کم پښتانه دي چې د هغو د ژوند دپاره، د هغو د سیاسي ژوند دپاره، د هغو د هغه ځای د تعلیم او د ترقۍ دپاره پرمختګ وکړو.